په بلخ ولایت کې د البرز علمي او کلتوري مرکز له لورې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په همغږۍ په هیواد باندې د پاکستاني پوځي رژیم د تیري پر وړاندې د رسنیزې او فکري مبارزې د اهمیت او د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو د تشریح په موخه یو علمي سیمینار ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د بلخ پوهنتون استادانو د رسنیزې مبارزې پر ارزښت، د دښمن د منفي تبلیغاتو پر وړاندې د حقیقي او مسؤلانه نشراتو پر اړتیا هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. ویناوالو ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت نظام د لا پیاوړتیا لپاره فکري او رسنیزه مبارزه مهمه ده او د عالی قدر امیر المؤمنین د فرمانونو عملي کول د ټولنې د اصلاح سبب ګرځي. د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه په هر فرمان کې په صلحاو خوبیانې دي د اسلامي امت لپاره. نن چې رسانۍ پر دې باندې هر بحث کوي، هغه خو موږ ته معلومې دي چې د هغو هدف څه شی دی، هغه څه غواړي. نکته مهم مقابله و مبارزه با قلم، ما ارزش‌های ما باید در کتابچه یادداشت ما نوشته باشه که جامعه ما چه ارزش‌های دینی خط قرمزش است، چه ارزش‌های اجتماعی باید حفظ شود، تحکیم پیدا بکنه، تقویت شود، چه ارزش‌های فرهنگی و همینطور ارزش‌های اجتماعی. ورته مهال د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د البرز علمي او کلتوري مرکز مسؤل هم د دا ډول ناستو پر ارزښت خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د رسنیو له لارې د حقایقو خپرول د وخت مهم ضرورت دی او ټول فرهنګیان او لیکوالان باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د اسلامي امارت پالیسی درناوی دی، د اسلامي امارت پالیسی متقابل احترام دی، د اسلامی امارت پالیسی د شریعت نظام دی، د اسلامی امارت پالیسی د مجاهدینو مجاهدت او قربانی دی. باید ټول مبارزین و دغه برخو ته متوجه سو. ټول مبارزین باید هغه څه نشر کو چې هغه د پالیسی سره سم وي، هغه حقایق باید را برسیره کو چې د هغه حقایقو په توسط باندې موږ خپل هیوادوال او یا د سیمې او نړۍ په کچه باندې مسلمانان و دغه خپلې موضوع ته متوجه کړو. فکري جګړه او په هر زمان او هر عصر کې دا جګړه چې د دوه اړخونه لري، چې یو نظامي جګړه ده، یوه فزیکي سړه تبلیغاتي جګړه ده. نظامي جګړه کې کورونه، ښارونه، تعمیرونه ړنګېږي او ورانېږي، خو فکری یا مطبوعاتي یا تبلیغاتي جګړه کې، فکری او رواني جګړه کې یوازې افکار له منځه ځي، یوازې عقاید له منځه ځي، اسلامي ارزښتونه یا د یو هیواد هر هیواد چې وي د هغه ارزښتونه له منځه ځي. د سیمینار په وروستۍ برخه کې یو شمېر شاعرانو او ترنم کوونکو د پاکستاني پوځي رژیم د غندنې په موخه خپل شعرونه ترنم کړل. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستاني اجیرو ځواکونو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ملکي وګړو کورونه په نښه شوي چې په پایله کې زموږ لسګونه بېګناه ملکي وګړي، ښځې او ماشومان په شهادت رسولي دي.